د آمو سیند په اړه تازه او نوی خبر د امپراتور ټي وي قدرمن لیدونکو ستړي مشئ وخت مو په خیر پوره جزئیات هم دلته راسره وګورئ. شورتېپې ولسوالۍ کې د آمو سیند د تحقیماتو چارې پیل شوې. د بلخ ولایت د شورتېپې ولسوالۍ په بشرلي سیمه کې د آمو سیند د سواحلو د بیړنیو تحقیماتو چارې پیل شوې. د مسؤلینو په خبره له دې مخکې د دې ولسوالۍ په دریو کلیو کې د تحقیماتو چارې پای ته رسېدلې دي، خو د سیمې د اوسیدونکو د غوښتنې له مخې په بشرلي کلي کې هم د سواحلو د ټینګولو چارې پیل کړې دي. د شورتېپې ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په وروستیو میاشتو کې د آمو سیند په سواحلو کې د کارګرانو حقوق د دوی له لوري ورکول شوی دی، خو له دې وروسته باید د حکومت له بودجې ورکول شي. د آمو سیند د تحقیماتو رئیس چې د دغې پروژې د پرانیستې په موخه بلخ ولایت ته تللی دی وایي چې په ډیرو سیمو کې د کارګرانو حقوق د حکومت له لوري ورکول کیږي.